الله تلاوت مې درله وکړو په الله خپل عبادت خرڅې خپل لمونځ په الله خرڅې خپل تلاوت په الله خرڅې تو خو درد دل دپاره پیدا کړي درد دل دپاره الله والا الله والا دا الله والا دی سبزی والا سره سبزی ملاویږي غوښې والا سره پای والا سره پروټ والا سره امرسو والا سره اور الله والا سره ها الله والا سره الله والا سره بیا درته زه حیران پدې یم چې د امرسو دکاندار نه امرسې غواړي د پروټ وال نه پروټ غواړي د الوګانو وال نه الوګان غواړي د ټماټر وال نه ټماټر غواړي او د الله والا نه الله نه غواړي الله والا څه دکان دپاره تعویض راکړه مخ هم بنده زم ستا خو شام بنده مړه توجه الله والوں سے دنیا نہ مانگو عجیب خبر دا دا اللہ کور دے اللہ دا اللہ پکور کی دا غیر اللہ مینا غواړي دا اللہ پکور کی دو رکعات نفل کی دا اللہ پکور کی دا غیر اللہ مینا غواړي دا اللہ پکور کی دا مخلوق لذت غواړي دا اللہ پکور کی اللہ غواړه اللہ شاعر ہوئی اس کے ٹوٹے رشتے جوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے جو اپنی بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے عطا کیا کہنے لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے تو لکھونا غواړه زما رب کورونو درکوي خو رب نه غواړه مخلوقات مه لړزوه توجه نو بچي ته قرآن وښایي او اجي صاحب که ته ډېر کمزوري یا جمله واوره ستا بچي چې قرآن وي الله ډېر غیرتي ذات دی د قیامت پر ورځ به الله ستا فیصله کوي توجه ګوره الله جج نه دی حاجي صاحب الله تعالی جج نه دی ججمنٹ جج الله جج نه دی د قیامت پر ورځ جج پابند د قانون وي الله پابندي نه مني دا الله ذات څوک پابند کولی شي وراء الورا ته څه ته وایي توجه الله به د قیامت پر ورځ جج نه جج نه الله به د قیامت پر ورځ مالک یوم الدین مالک یوم الدین او مالک ته اختیاري او جج د قانون پابند جج د قانون پابند الله به مالک یوم الدین یو مالک ته اختیار دی که مالک او بخلی یی اخو مالک دی او که الله لوی ظالمان ماب کی دا تپوس ته سکولی شي دا دی ولی ماب کو وایا دا سکولی شي الله ته دا سکولی دا ظالم دی ولی ماب کولی شي نه هغه مالک او پیژنې بس هغه مالک سره تعلق جوړ کې دا هغه خفګان ختم کې دا هغه رضا حاصله کې د درود شریف اهتمام کوي د ذکر اهتمام کوي مساجد مدارس آباد کې روجي نه مخ کې وفد جوړ کې علماء ته درخواست ریکویسټ کوم وفد جوړ کې په دې مارکیټ کې وګرځي اعلان وکړي دکانداران ته وایي د قادیانانو مصنوعات به نه راوړي شیزان شربت راورسېد د پشمني خوراک د روجمات خوراک مربا راغله اچار راورسېدم جیم راورسېده خوراکونه راغل مصنوعات د قادیانانو راورسېده زما ستا عشق مصطفی ته نقصان رسی زما ستا مینې ته نقصان رسی زما ستا عقیدت ته نقصان رسی زما ستا د ختم نبوت عقیدت ته نقصان رسی توجه د قادیانانو د مصنوعات نه به څوک بایکاټ کوي دا د ایمان د جذبې خبره ده ورشه دغه دکان کې شیزان شربت پروت دی ورشه ورته درخواست ورته وکړه تا د شیزان شربت په 30 روپۍ واغست کاکا په 30 روپۍ 3 روپۍ ستا په دې 30 روپو کې د قادیانانو فنډینګ کې جمع شو دا ته د ختم نبوت کار کې که د ختم نبوت خلاف لګیا یې ما بله یو کس وي بار بوتلې پرتې زه ودرېدم ډېر مینت مې ورته وکړه جړا مې ورته وکړه مې زما پیغمبر ته تکلیف رسېږي هغه ظالم 3 ګوټونه خېټې ته ورخېجولي هغه نحوست ور داخل شوی و بالکل سپیره کړی و دا چې په چا بده خبره لګي هغه مکمل سپیری نحوست ور دننه شوي لہذا انجمن تاجران سره ملاقات وکړې د قادیانو هغه ماشومه ماته د لاهور یاد ده چې ګاونډیانو کره لاړ او شیزان شربت یې ورکړ ماشومه ورته وایي چچی ته چې ماله د کاپیرانو جوس راکې ستاسو کور کې د مسلمانانو جوس نشته وړي ماشومان زما په پیغمبر غیرت کوي
ته به کله بیدارېږي، ته به کله راپاڅې. لہذا د ختم نبوت دفاع به کوو، د قادیانو مسنونات نه بایکاټ کوو به انشاءالله. اولاد بچو ته به قرآن وښایي، حدیث ورته وښایي، شریعت ورته وښایي، طریقت ورته وښایي، ختم نبوت ورته وښایي. الله دا ختمونه مبارک کړي، دا ختمونه د الله قبول کړي، او دا د والدینو دپاره، د بچو دپاره، محلې دپاره او استاد دپاره د ډېرو خیر او برکت سبب ذریعه وګرځي. یو واده را سره وکړې، د ذکر اهتمام به څوک څوک کوي؟ د درود شریف د تسبیح اهتمام کوو به، د ذکر غیبت نه به بچ یې، د چغلې نه، سیاسي بحث مباحثونه بهتانونه به الله بچو ساتي. د ذکر اهتمام به کوو. ښه، په موبایل کې بس په ځان پابندي ولګوه. په رمضان کې موبایل نه، په رمضان کې قرآن، په رمضان کې وایي، په رمضان کې تاسو ته پته ده د فرض لمونځ نه مخکې وروسته به دلته قرآن شریفونه هلکانو راغستي او یو چغار به د امام راتلو نه مخکې په ضد به دې نوجه تلاوت کو. یو ما څلور ختمونه کړي، پنځم ختم روان دي. جمعه پنځه ختمونه وکړه، شپږم ختم روان دي. دا په ضد به سیالي به کوله، دا په ختمونو کې ترتیب اوس شته؟ شته اوس؟ دغه څیز مخالفت وکړو او د قرآن تلاوت، ذکر، مراقبه، اعتکاف، الله په لار کې تشکیلونه دا عام کو. په دغه خبر باندې اکتفا کوم. رب کریم دې ادارې ته قیامت پورې دوام استمرار نصیب کی. زندگی باقی، صحبت باقی، نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے، ناموس سے رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوانا ان الحمد.